إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعينو، نن زما تقریر موضوع دی توبه مبارکی ده. محترم کوم آیت چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړل، په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي ای زما بندگانو، یقینا تاسو په خپل نفسونو باندې ظلم او زیاتی کړی دی. د الله رب العزت له رحمت څخه مه ناامیده کیږئ. یقینا الله تعالی د یو انسان ټول ګناهونه بخي کله چې هغه انسان توبه وباسي. او همداراز نبی علیه السلام فرمایي توبه ایستونکي له ګناه څخه داسې ده لکه چې هیڅ ګناه یې نه وي کړی. او همدارنګه نبی علیه السلام یو بل حدیث کې فرمایي والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقسم دي بالله جزاء بورز کې د الله رب العزت څخه د اویا مرتبو څخه زیات توبه وباسم. نو محترم سامعینو، کله چې یو انسان توبه وباسي نو د توبې لپاره درې شرایط دي. اول شرط دا دی چې دا انسان به دا ګناه به پرېږدي. او دویم شرط دا دی چې دا انسان به په دې ګناه باندې پښیمانتیا اختیار کوي. او دریم شرط دا دی چې دا انسان به دا عزم او دا اراده به کوي چې هیڅ کله به دا ګناه به نور نه کوي. کله چې دا درې شرایط موجود شي نو الله رب العزت د دې انسان توبه قبلوي. او همدارنګه یو واقعه کې راځي، یو ورځ نبی علیه السلام صحابه اکرام رضی الله تعالی عنهم سره د یو ونې لاندې ناسو. نو په دې وخت کې نبی علیه السلام د ونې یو څانګه ونیوله او هغه یې وخوځول. نو د ونې څخه دا پاڼې وغورځېدې. په دې وخت کې نبی علیه السلام صحابه اکرام رضی الله تعالی عنهم ته وفرمایل چې کله یو انسان توبه وباسي د هغه څخه دا ګناه داسې غورځي لکه څنګه چې د ونې څخه دا پاڼې وغورځېدې. نو محترم سامعینو، د وخت د کمی له وجې خپل بیان ته خاتمه ورکوم. وما علینا الا البلاغ المبین.